د قرآني آیات په لوستلو کې د حقاني تېروتنه د بحث توده موضوع ګرځېدلې ده. د طالبانو د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر او د حقاني شبکې مشر مولوي سراج الدین حقاني وړمه ورځ د وینا پر مهال د قرآن کریم د یو آیات په لوستلو کې تېروتی و. د طالب پولیس افسرانو د فراغت غونډې ته د سراج الدین حقاني وینا چې په ژوندۍ بڼه خپرېده په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کېږي او بحثونه پرې تاوده دي. د پکتیا پخواني والي محمد حلیم فدایي په دې اړه په خپل غبرګون کې لیکلي دي چې د طالبانو د 1050 ځانمرګو خلیفه د قرآن ډیر مشهور آیات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا غلط ولوست. اوس به دا نه راته وایي چې فلاني او فلاني هم آیاتونه ناسم لوستل. مقصد خلیفه مو قرآن د کاغذ له مخې هم نشي لوستلی. دا یې دیني پوهه ده. افغان دیني عالم او څېړونکی محمد محق بیا په یو مرکه کې د قرآن کریم د آیاتونو په لوستلو کې تېروتنې یوه عامه ستونزه بولي، خو د یاد شوي آیات په لوستلو کې تېروتنه ورته د پوښتنې وړ ده. محمد محق زیاتوي چې دا آیات له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د افغان جهادي ډلو له لوري بیا ویل کېږي او خورا مشهور دی. طالبانو په مشخص ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویاندویانو یې د خپلو پلویانو په نوم د خپرېدونکو سلسلوي نصیحتونو په لړ کې له دوی غوښتي چې په خپلو ویناوو کې ډېر دقت وکړي. طالبانو رسنۍ د دوی له لفظي تېروتنو څخه د دوی خلاف په تبلیغاتي استفادې تورنې کړي دي. د افغانستان بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني هم په خپلو ویناوو کې څو ځلې په لفظي تېروتنې کړې وې، خو هغه مهال د طالبانو تبلیغاتي مبلغانو نوموړی په بېدینۍ تورن کړی و. ښاغلي غني د خپلو داسې تېروتنو له کبله بخښنه هم غوښتې وه، خو معلومه نه ده چې سراج الدین حقاني به بخښنه وغواړي او که نه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.